اومه مسله وی د خپلو ګناهونو سزا په دنیا کې غوښتل نه دي پکار داسې دعا به نه کې چې ته الله ته دا وایې چې یا الله ماله سزا راکړه نه داسې به نه یعنی یا الله زما د ګناهونو سزا ماله په دنیا کې راکړه په آخرت کې بیا چې زه د عذابونو نه بچ یم داسې به نه غواړي دلیل یې راوړی دی حدیث امام مسلم راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د یو بیمار پرسۍ له ورغی یعنی د سړی بیمار شوی او هغه د یو بیمارۍ د لاسه د چرګې د بچي په شان کمزوری شوی چرګوړي په شان راټولی شوی بلکل ختم شوی دا سړی دومره کمزوری شوی فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره وکړه هل كنت تدعو بشيء او تسأله إياه چې تا خو به د الله نه څه خاص دعا یا سوال خو نه دی کړی که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار انسان و او څنګه به هوښیار نه و چې هغه د امت سردار دی بلکې د پیغمبرانو سردار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا سړی ولید او دومره بیمار دی چې د چرګوړي په شان راټول شوی دی وایي تا د الله نه څه غوښتلي خو نه دي که نه څه سوال خو یې نه دی کړی هغه وایي نعم ما غوښتلي دي كنت اقول ما به دا وي اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا وی ما به داسې وایي چې ای الله ته چې ماله کومه سزا په آخرت کې راکې نو هغه ماله په دنیا کې راکړه یعنې دې سړي نیت ښه دی خو خبره غلطه ده داسې نه ده پکار او لازم نه چې په هره خبره کې نیت برابر دی بس دا کار به صحیح نیت خو په ډېرو کارونو کې صحیح خو دا کار او دا طریقه صحیح نه وي اوس دی ولې دا سوال کوي چې د آخرت عذابونه نه بچ شي نو یا الله وی په آخرت کې چې کوم عذابونه ماله راکې هغه ماله په دنیا کې راکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي سبحان الله دا سبحان الله د تعجب دپاره ویلی کېږي چې کله انسان داسې عجیبه کار ویني که نه نو سنت طریقه ده چې سبحان الله ووایي لا تطيقه او لا تستطيعه ته د هغې طاقت نه لري دا څه عجیبه کار دې کړی چې یا الله ماله زما د کوم عذابونه چې آخرت کې راکړې دنیا کې راکړې دې ته طاقت کله لري افلا قلت تا داسې ولې نه وي اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تا داسې ولې نه وي چې الله ماله په دنیا او آخرت دواړو کې ښایسته ژوند راکړه او د عذاب د اور نه مې بچ کړه بیا انس رضی الله عنه وایي فدعا الله له فشفع بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره د الله نه دعا وغوښته نو الله ورله روغ صحت ورکړو د حدیث نه بنیادي مسله دا ثابته شوه چې داسې دعاګانې به نه غواړي چې الله ماله عذاب راکړه ته د عذاب څه طاقت لري یا الله په ما بیماري راولې چې دا ګناهونه رانه وریږي یا بعض دا سختي واوري که نه د دیندارو خلکو پوخانو چې په وباندې دا سختي راغلې وي دی هم دا وایي چې دې سختي په ما هم رالې نه دا د الله نه مه غواړئ د الله نه عافیت غواړئ ستا به څه ایماني او زما به څه ایماني چې لا موږ پکې د الله نه سختي هم غواړو یا امتحانونه یو سړی غواړي یا الله وی عذاب راکړه کوم چې په آخرت کې راکړه په دنیا کې راکړه دا کله بدن د دې طاقت لري د الله عذابونو ته څوک ټینګېدی شي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعجب وکړي سبحان الله حدیث ناشنا دعا یې ورته وښوه چې خیر د دنیا او د آخرت پکې راجمع دي او دا ذکر را روان هم دی دا دعا خو دلته دا یاده کړئ انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دعا به دا وه اللهم آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار قرآن کې الله ذکر کړی چې د مؤمنانو دا دعا ده یا الله په دنیا کې ښایسته ژوند راکړه نو په آخرت کې ښایسته راکړه نو پاتې څه شو څه پاتې شو هېڅ هم پاتې نه شو یا الله په دنیا کې ښایسته ژوند راکړه یا الله په آخرت کې ښایسته ژوند راکړه او یا الله د عذاب نه مې بچ کړه بس ختمه شو خبره ته خو هر څه د الله نه وغوښتو اوس ښایسته ژوند په دنیا کې څه دی مفسرینو
کله چې دغه آیت تفسیر کوي کوم کې چې دا دعا راغلې ده هغو ډېر اقوال ذکر کړي خو هغه ټول یو بل ته نږدې دي لکه دنیا کې ښایسته ژوند دینداري دنیا کې ښایسته ژوند حلال رزق ښایسته ژوند پراخه روزي ښایسته ژوند نیکعمله بیبي ښایسته ژوند نیکعمله اولاد ښایسته ژوند روغ صحت ښایسته ژوند ښایسته اخلاق او دې څه پسې بیا دا ټول ښایسته ژوند دی نو ته چې کله وایې اللهم آتنا فی الدنیا حسنه یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا الله ماله په دنیا کې ښایسته ژوند راکړه دا هر څه به کې دننه راړو په ښایسته ژوند په آخرت کې ښایسته ژوند راکړه یعنی د الله رضا جنت د پیغمبر سپارش حوض کوثر نه وبس دا ټولې خبرې به کې دننه راړي او د جهنم نه مې بچ کړه دا ډېره قیمتي دعا ده یاده به یې تاسو ته یاده به یې ټولو ته دا په مخه غواړئ دا صرف ګورئ تشهد کې نه دی چې ته په آخري قاعده باندې کښېنې او دغه ځي کې به یې وې دا دغه ځي پورې تړلی شوي نه ده او نه دغه ځي لپاره راغلی دی چې خاص اگر کال ته ویل جایز دي ځکه چې قیمتي دعا ده په سجده کې وایه ته چې کله لاس اوچت کړي د الله نه څه غواړي په هغه ټیم کې دا دعا وایه ښایسته دعا ده او که الله قبوله کړه نو بیا هر څه ته ته میلاو شو د دنیا خیر د ته میلاو شو او د آخرت خیر د ته میلاو شو د عذابونو نه بچ شو بیا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله نه سوال وکړو چې یا الله د روغ صحت ورکړه الله له روغ صحت ورکړو دې نه دا هم ثابته شوه چې ګورې د پیغمبر په لاس کې دا نشته چې چا له روغ صحت ورکړي که څوک د هغه قبر له ځي یعنی دا کم خلک زموږ په دې ملکونو کې د باباګانو له او د درویشانو د قبرونو له ځي او د هغوی نه سوالونه کوي چې صحت راکړه دا قمقلان دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه د اولیاء الله امام دی د هغه دا طاقت نشتی نه ورسره دا نه دا وس رسي چې هغه چا د روغ صحت ورکړي بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په خپله به بیمار شو نو محتاج و چاته الله ته چې الله وله روغ صحت ورکړي نو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه وغوښته لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام وایي واذا مرضت فهو یشفي ابراهیم علیه السلام دا خبره الله قرآن کې نقل کړې وی چې کله زه بیمار شم نو مؤقا الله ما له روغ صحت راکوي او د الله نه علاوه بل څوک نشته چې چا له روغ صحت ورکړي او موږ په خپلو سترګو لیدلي داسې خلک چې ښه مالداره ښه ډاکټران ښه اسپتالونه روغ صحت نه میراوي یو سړی په غټه بیمارۍ کې اخته یې څو ورځې بعد واوري یو سړی ښه شوی نو روغ صحت ورکول نه ورکول دا د الله کار دی دا د پیغمبر په لاس کې هم نشته په دې کې رد دی په دغه مشرکانو باندې قبر پرستو باندې او په دې تصوف والا حضراتو باندې چې دوی د خپلو مشرانو نه شفا غواړي یا روغ صحت غواړي